د اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت نن اعلان کړی چې د پاکستاني پوځ د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت نن اعلان کړی چې د پاکستاني پوځ د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. دغه خبره د وزارت له لوري په ټولنیزو شبکو ایکس کې خپره شوې. د دفاع وزارت په وینا دا اقدام د پاکستان له لوري د بریدونو په ځواب کې شوی دی. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه عملیات د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کونړ او ننګرهار کې ترسره شوي دي. دا هغه سیمې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي او پخوا هم پکې څو ځله سرحدي نښتې رامنځته شوي دي. چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ یوه مهمه پوسته په بشپړ ډول له منځه وړل شوې ده. د دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو دغه بریدونه د دقیق پلان له مخې ترسره کړي دي. د دوی په وینا د عملیاتو هدف دا و چې د پاکستاني پوځ هغه پوځي تاسیسات له منځه یوسي چې د افغانستان پر لور د بریدونو لپاره کارول کېدل. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې نښته کې 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او همدارنګه 11 نور پاکستاني ځواکونو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه شمیرې د جګړې له سیمې د ترلاسه شویو راپورونو پر اساس دي. د دفاع وزارت دا هم ویلي په دې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو یو زغروال ټانک په بشپړ ډول ویجاړ شوی. زغروال ټانکونه د جګړې مهم پوځي وسایل ګڼل کیږي چې د سرتیرو د ساتنې او د درنو وسلو د کارولو لپاره کارول کیږي. د دغه ټانک له منځه وړل د پاکستاني پوځ لپاره د پام وړ تاوان بلل شوی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.